دا مصیبتونه او تکلیفونه وایي په نیکانو خلکو باندې راځي په څه باندې پوهېږي نو دا صرف په نیکانو خلکو باندې نه راځي دا غلطه خبره ده قاعده خو دا ده چې مصیبت او تکلیف دا په کافر باندې هم راځي په مسلمان باندې هم راځي کافر ښه په کافر باندې هم راځي په مسلمان باندې هم راځي بیا په مسلمانانو کې دوه قسمه خلک دي یو نیکان دي او یو بد دي نو په نیکانو باندې هم راځي او په بدو باندې هم راځي د دې ځان له ځان له جهاتونه دي د دې صورتونه ځان له دي چېرې په کافر باندې چې کوم مصیبت او تکلیف راځي نو د هغې څه صورت دی او د هغې مصیبت راوستلو مقصد څه چې الله جل شانو په هغه باندې دا مقصد دغه راولي مصیبت او پریشانی نو چې په کافر باندې راشي نو د هغې څه مقصد دی په مسلمان صحیح مؤمن باندې په نیک بنده باندې راشي نو د هغې څه مقصد دی او چې په مسلمان باندې راشي خو چې هغه بد دی ګناهګار دی نو د هغې څه مطلب دی نو په درې وړو باندې ځان پوهه کوي په کافر سړي باندې چې کله مصیبت او پریشانی راځي نو مطلب دا دی چې الله جل شانه ورته په دنیا کې عذاب ورکوي هغه باندې چې کوم تکلیف او پریشانی راځي نو د هغې سره مقصود دی چې د کافر ته عذاب ورکړلی شي لکه مخکې قومونو کې الله جل شانه په کافرانو باندې عذابونه راوستي دي په هغو باندې به قسمه قسم مصیبتونه تکلیفونه پریشانی راوستلي او په هغې سره به مقصود د الله جل شانه عذاب و چې دغه کافران دغه کافر قوم له عذاب ورکړي اوس چې د مسلمانانو دا کومې دوه ډلې دي چې یاره یو صحیح مؤمنان دي نیکان دي او یو دا چې ګناهګاران دي نو په دې دواړو باندې دا مصیبتونه او پریشانی ولې راځي په دې نیک سړي باندې چې کله دا پریشانی او مصیبت راځي نو په دې سره دغه نیک سړي درجې بلندېږي څه باندې پوهېږئ په نیک سړي باندې چې کله پریشانی او مصیبت راشي نو په دې سره الله جل شانه د ده درجات بلندوي د ده مرتبه اوچتوي د ده شان او عظمت اوچتوي په دغه مصیبتونو تکلیفونو سره او په دې کم ګناهګار بنده باندې چې دا کم تکلیفونه او مصیبتونه راځي نو په دې سره مقصد دی چې د دې ګناهګار بنده نه الله جل شانه ګناهونه ورځي د ده ګناهونه ختم کړي نو ګوره څونه کریم الله دی چې په ما او تا باندې مصیبت او تکلیف هم راولي نو زما او ستا د فایدې دپاره راولي چې هلکه دې کې د بنده فایده ده په دې کې د مسلمان فایده ده کافر ته چې کوم راځي هغه مصیبت دی هغه مطلب هغې ته عذاب ورکول دی نور مسلمان باندې چې کوم راځي نو که ګناهګار بنده دی او که نیک بنده دی د دواړو دپاره به کې خیر دی که ګناهګار باندې راغی جو الله جل شانه به په دنیا کې تکلیفونه په دنیا کې به د هغه ګناهونه ختم کړي آخرت ته به یې صفا ولیږي او که په صحیح نیک بنده باندې مؤمن بنده باندې راځي نو د ده الله جل شانه درجات بلندوي په جنت کې د درجې بلندېږي په دنیا کې د ده مقام بلندېږي مرتبه یې اوچتېږي دله الله جل شانه په خلکو کې عزت ورکوي څه معنی پوهېږي